بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 13 د جون کال 2016 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د دنیا په دې کړکېچونو او په دې ټیټو جګو کې یعنې ډېره مشکله ده چې موږ او تاسې د سیاسي اوضاع د نړۍ په دې ځان پې پوه کړو او په هغې باندې سړی وشي کولی او تبصره وکړي. بالخصوص څنګه چې په تېره برنامه کې مې ویلې چې بیا زعامت د نړۍ د داسې خلکو لاس کې چې هغه بالکل اراده او تصمیم معلوم نه او د رواني تکلیف په اساس باندې تصامیم نیول کیږي. په دې ورځو کې نړۍ په همداسې یو منجلاب سره مخ ده. د نن ورځې ټوله برنامه مې د همدغې امریکا او د ایران پر موضوع باندې ده. د سیمې معلومات پکې کم دي، ټول نړیوال دي او بالخصوص د ایران باندې د برید بندېدلو نه بعد د نوي معاهدې او د تعامل باندې ښکته پورته خبرې دي، ضد و نقیض خبرې دي. یو خانه تایید دی، یو خانه رد دی، یو خانه پیشنهاد دی، بل خانه رد دی، بل خانه قبولي ده، بل خانه رد دی. یعنی اصلا پکې مشکله د سړی دا تفکیک وکړي یا دا تبعیض وکړي یا دا معلومات ځان ته دا کړي چې کوم خبره سړی واخلي. خو څه شی چې دي هغه زه مجبور یم د نړۍ ټول نظریات راټولوم، ستاسو حضور ته ږدم. کوم چې خبرې یا درته د خبر په شکل کې در کوم، ضمن کې زما چې کومه تبصره یا تبصره پې باندې کوم. نو تبصره او زما د خبر منځ کې تفاوت سره باید توپیر تاسو ته معلوم وسي. خبر د دې نه شروع کوو چې د امریکې دغه لیوني رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ یو ځلې بیا دا اعلان وکړه چې دی اوربند کړی دی او د ایران سره تفاهم ته رسیږي. په خپل یو ټویټ کې لیکلی دی چې د حقایقو پر بنیاد باندې د جمهوریت اسلامي د ایران سره په لویه سطحه باندې چې د هغې د رهبرۍ په سطحه باندې هم دی خبرې روانې دي او د دواړو خواوو نه تایید شوي دي. زه د امریکا د رئیس جمهور په حیث باندې زمونږه پلان شوی بمباري او د حملې پروګرام دا په فیلحال معطلوم او کنسلوم. د مذاکراتو په نهایي ټکو باندې دواړو جانبو په ژوره توضیحاتو سره تصویب شوي دي او دواړه طرفه په دې کې شامل دي او بر علاوه د سیمې د ټولو ممالکو نظریات په دې کې راخیستل شوي دي او بیا د ټولو نومونه اخیستي دي چې یعنې یو هم ترې نظر نشي ایستلی. امریکا خپل نوم یې اخیستی، امریکا، اسرائیل، سعودي، امارات متحده، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر او په بیا یې دا دغه لیکلی دی چې محاصره به په ډېر قوت سره رواني، محاصره به نه بندیږي او د تنګي هرمز تر څو چې مسایل بالکل نهایي شوي نه وي. کله چې مسوده نهایي شوله او وخت او زمان د امضا کولو تعیین شو او معاهده امضا شوله او پې عمل شروع شو، نو بیا به د تنګي هرمز محاصره به ورو ورو ختمیږي. یو ځلې بیا دا ګونګوسي دي چې ممکن دا امضا د دوشنبې په ورځ یعنې سبا نه بل سبا په یو اروپایي ټولنه کې دا هلته سرته ورسیږي. د اروپایي ټولنې په یو مملکت کې چې ډېر امکانات ژنیو دی او خو د معاهدې نوم به د قرارداد نوم به همغه د اسلام آباد قرارداد په نوم باندې نومول کیږي، چون هغه اول دورې هلته شوي دي دا کیږي. په دې معاهده کې همغه 80 ورځو باندې بیا خبره شوې ده او په دې کې به اوربند باندې خبره شوې ده. ایرانیان د اوربند کې یو ځلې بیا ټینګار په همده دی چې لبنان، حوثیان او دا به ټول پکې شاملیږي، که چېرته دا نه وي اوربند نه کیږي. خو د اسرائیل نظر دا دی چې دا د ایرانیانو دا نظر دی چې اوربند سره به خبره دی چې اسرائیلیان به د لبنان نه ووځي، دا به نه چې صرف اوربند به کیږي او اسرائیل به هلته پاتې کیږي. اسرائیلیان دی وایي چې دی په کومه ساحې چې د لتانیا د اوبو پورې نیولې دي په هغه ساحه کې د پټرولو کویې دي او د هغې په هغه بحر خواته هلته هم په اوبو کې د پټرولو ذخایر دي
او د اسرائیلو نظر دا دی چې دا سیمه یې ویلي دا زما سیمه ده، دا زه نه پرېږدم ځکه سترګې په دې د پټرولو په کویو باندې دي. نو په دې اساس باندې هلته اوس ستونزه ده او اسرائیل ویلي دي چې دا ساحې نه خوشي کوم. که چېرته دی د هغه سیمې پرې نږدي نو مطلب دا دی چې مشکلات به په اوربند کې بیا پیدا کیږي. ډونالډ ټرمپ یو بل قدم هم مخکې تللی د هغه د لپاره چې دا مسوده زموږ یو قانوني شکل پیدا کړي او نړیوال اعتبار پیدا کړي ځکه چې ټول ملکونه پکې دي. نو کېدای شي د شورای امنیت غونډه ورته راوغوښتل شي، دا مسوده به هلته وړاندې شي او د هغې ځینه به پاس شي او د قانوني شکل د نړیوالې مسودې په شکل کې به دا بیا تطبیق شي. اسرائیل ویلي دي چې د هغه به هیڅکله د داسې یو تړون حصه ونه ګرځېږي چې د هغې د منافعو په خلاف وسي او دوی به حتما د هغه په مقابل کې ودرېږي. اسرائیل وایي چې امریکا د تسلیمېدو په لار کې روانه ده. د دې سند د لاسلیک کولو سره امریکا هر څه د لاسه ورکوي او امریکا په حساب تسلیمیږي چې دا موږ ته هیڅکله هم د منلو وړ نه دی. د اسرائیل یو اخبار دی په نامه د اسرائیلیوم، هغه لیکي چې ایران پر راپرزېدو او الوېدو و خو امریکا د تسلیمېدو خواته په منډو ده. ټرمپ د یو لوی حملې وعده کړې وه چې د هغه نه په پایله کې به تهران وهل کېده او د تیلو په زیرمه یعنی خارک چې 90% د ایران د تیلو د دغې ترسل دغه دی لاره ده دا به نیول کېده، مګر تر پردې شا پورې پټې خبرې روانې وي او ایمویي مسوده تیاره شوله او دی وی چې د امریکا خپې وښویېدلې او دا لوبه چې ده دا د امریکا د تسلیمېدو په معنا ده او د ایران د ګټلو په معنا ده چې دی وی دا موږ ته د منلو وړ نه دی. همدارنګه دوی وی چې په خلیج فارس کې په د ډیپلوماتان په تشویش کې دي، یعنی اشاره د اسرائیل ډیپلوماتان چې په د عربي ملکونو کې دي او پر نتانیاهو یې غږ کړی چې باید مداخله وکړي ځکه چې ټرمپ په زړه لاره باندې روان شوی دی او د هغې مخه نیوله لازمي ده ځکه چې دا کومه موقع زموږ لاس ته راغلی چې ایران باید ختم کړو دا زموږ د لاس نه بیرته ځي او ایران بیرته په خپو ودرېږي. یعنی اسرائیلیان اوس هم په دې فکر کې دي چې ایران ختمیږي باید حتما پې دا وشي او امریکایانو ته معلومه شوې ده چې ایران د ختمېدو مملکت نه دی. جروسلم پوسټ لیکي چې د خلیج فارس رهبرانو معذرت غواړم او همدارنګه د جنوبي آسیا مشرانو ډیره په عجله سره په تیزۍ سره یو مسوده د صلح په نامه جوړه کړله، ټرمپ ته وړاندې کړه تر څو د هغې برید مخه ونیول شي چې د کوم یو په اساس باندې دوی دا تصمیم نیولی چې تهران به وهي او خارک به نیسي چې کوم یو اسرائیلیان ورته اشاره کوله. نو دوی وی چې د قطر امیر تمیم بن حماد الثانی او د امارات متحده مشر محمد بن زید النهیان او د پاکستان عاصم منیر چې ټرمپ ته اطمینان ورکړی چې ابتدایي قرارداد په تیارېدو دی او خبرې ښه لارې ته روانې دي د برید مخه ونیول شي او دا ایران خبرې منلې دي، یعنی دوی ورته ویلي دي او ډونالډ ټرمپ هغه منلې دي. اسرائیل 24 یا اسرائیل 40 په نامه د یو چینل دی، هغه لیکي چې د تفاهم مسوده د ایران او د امریکا ترمنځ د کې د ټول جنگ بندېدلو، د لبنان د سیمو نه د وتلو، د همدارنګې د ایران د کنګل شویو داراییګانو د هغې ازادېدل او د جنگ پایله کېښودل دا په دې معاهده کې دي. CNN ورلډ لیکي چې عبوري معاهده د ایران او امریکا کې ظاهرا دا معلومیږي چې اوربند به توسعه پیدا کوي، تنګی هرمز به ازادیږي. ټرمپ وایي چې معاهده ډېر ژر امضا شي، دا هغوی خبر ورکړی. الجزیره وایي چې د ایران د کنګل شویو د پیسو نه به ازادي شي، ایران به دا معاهده امضا کړي او خپل پیسې به ترلاسه کړي. ایران د اتوم په هکله کوم تعهد نه دی ورکړی، دا الجزیره وایي. په خپله ډونالډ ټرمپ په یو بل ټویټ کې لیکلي و
چې کوم یو د تفاهمنامې په هکله د ایران او د نورو د میډیاګانو نه معلومات تیتیږي یا نشریږي، دا کاملا غلط دي او دا کوم جوړ شوي دغه دي، یعنې فیک دي او هیڅ ربط د اصلي مسودې سره نه لري. دی وایي یعنې هغه وایي چې زه چې شی وایم هغه اصلي دي، ایرانیان یا د کوم بل ځای نه چې خبرې اوري دا درستې نه دي. او موافقه شوې ده بالخصوص د هغه په دغه کې چې ویل کېږي چې معامله شوې ده، دی وایي چې معامله نه ده شوې، امریکا وایي، او دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. دی وایي چې موږ د غیر صادقو خلکو سره سر و کار دی، یعنې ایرانیان یې ښودلي چې دا خاین هم دي او غیر صادق هم دي، خو په هر صورت ورسره لګیو، معامله ورسره کوو. هیڅ شی په نامه د ښه نیت باندې وجود نه لري. او په عین حال کې یو اشاره یې کړې ده چې د ډرون کوم حمله چې پرون شوې وه په یو کښتۍ باندې هندۍ چې په هغې کې هندیان دغه ملاحان وژل شوي وو، دی په ایران باندې اړولې، در حد چې ټول دنیا پرون راپور ورکړی چې هغه امریکا وهلې وه او په هغه هندیان یې وژلي وو. نو اوس ډونالډ ټرمپ دی په ایران باندې اړولې چې دا ایران کړی دی، ویلي چې دی درست کار نه دی کړی، د ده قیمت به هم دی دا کوي. او بیا دا خبره هم کړې چې ایران څومره زر لارې ته راشي دا د ایران په ګټه ده. ایران یعنې ایران په لاره نه دی روان، دا او اسرائیل ډېر ښه پر لاره روان دي. د دنیا 95% ټول نفوس دا وایي چې امریکا او اسرائیل په غلطه دي او دا کارونه چې دوی کوي. دوی وایي چې موږ په سمه یو، ایران په غلطه دی. خو دا د دوی خپل هغه وجداني مسله ده، ځان ورته درست ښکاري، نور ورته غلط ښکاري. د ایران وزارت خارجه ویلي چې د تفاهمنامې په مرکزي ټکو باندې هوکړې ته رسېدلي دي، خو امریکا اوس حریصه شوې ده پس له دې چې مسایل هوکړې خواته روان شوي دي، د دوی نورې نوې غوښتنې رامطرح شوي دي چې هغه د منلو وړ نه دي. خو دی نه دي ویلي چې نوې غوښتنې څه شی دي. عباس عراقچي ویلي چې د اسلام آباد MOU هیڅکله بنده شوې نه ده، یعنې اسلام آباد کې چې کومې خبرې وشوي هغه هیڅکله بندې شوې نه وي. او دا رسانۍ دي چې غلط متنونه، غلط بیانونه دا ورکوي. د دې نه هیله کوو چې میډیا د هغه څه چې وجود نه لري په هغې باندې تبصره ونه کړي. کله چې وخت راغی موږ به لازم معلومات نړۍ ته او دغې ټول ته به وړاندې کړو او ټول به خبر شي. په دې وخت یعنې مداخله مه کوئ د ځان نه، سپیکولیشنونه یعنې تصور مه کوئ، دا کوم شي چې موږ او تاسو ته خبرونه لاسته راځي. همدارنګه سید عباس عراقچي نن پاکستان ته بیرته راځي، په همدې مسودې بیا خبرې کوي. اکسیوس رسانه وایي چې د یورانیم غني شوي یورانیم فیصله شوې ده، یورانیم به د ایران نه بهر نه وځي او IAEA یعنې اداره د بینالمللي به د هغې تر نظر لاندې به دا په هماغه ایران کې کمزوري کېږي او د ایران د مصرف لپاره به دا ګرځي. همدارنګه 50% د ایران کنګل شوي پیسې به ایران ته ورکول کېږي، تحریمونه به په تدریجي او په ورو توګه باندې له منځه ځي. ټرمپ نتانیاهو سره هم په دې هکله خبرې کړي، نتانیاهو هغه مننه کړې ده او ویلي دي چې موږ د MOU حصه نه یو، یعنې موږ په دې سره ځکه چې هلته خو په ډونالډ ټرمپ یې نوم واخیسته چې اسرائیل هم په دې کې موږ سره دغه دی، پاکستان او ټول نومونه یې واخیستل، خو نتانیاهو وایي چې زه په دې حصه نه یم، خو زموږ شرایط باید مد نظر ونیول شي. که ونه نیول شي نو دا معاهده مخکې نشي تللی. شرایط خپل دا ویلي دي چې غني شوي یورانیم به له منځه وړل کېږي، د یورانیم جوړولو ادارې به کاملا له منځه وړل کېږي، د ایران د میزایلونو مسله به په حساب فیصله کېږي او دا به داسې میزایل نه جوړي چې اسرائیل ته ورسېږي. حزب الله او حماس او حوثیان به سره به مرسته نه کوي. همدارنګه اکسکیوز بیا په بل خبر کې دا وایي چې امکان د ده شته دی چې دا معاهده په ژنیو کې امضا شي، ځکه چې 4 د جنگي تیارې د امریکا ژنیو ته رسېدلي دي تر څو د ممکنه د جیډي وینس د راتګ لپاره امنیتي تدابیر ونیسي او تر څو دغه مجلس هلته دایر کېږي. ممکنه ده په آینده 72 ساعتو کې دوی وایي چې دغه معاهده په ژنیو کې امضا شي. خب دا څو هر ځلې دی دا وایي چې 72 ساعتو کې نوې حملې کېږي، اسرائیل نوې پلانونه جوړوي، بیا ورته اپاچي تیاره وهي، بیا ورته بله تیاره وهي، بیا ډونالډ ټرمپ خپې
خویږي او بیا حمله کوي. خو نهایت کې خبره دا ده چې که نن یې که سبا یې امریکا به خپل ماته مني، امریکا به د ایران شرایط ته تنګدي او بالاخره دغه به امضا کېږي. ډېرې زیات اوږدولی نه شي، نه توان لري، نه وخت لري، نه شرایط ورته په ګټې دي، هر څه د هغې په خلاف روان دي. په دې اساس باندې دوی باید ژر تر ژره ځان د دې منجلاب نه وباسي، که نه خپل اقتصادي وضع هم خرابه ده، انتخاباتو موضوع هم خرابه ده. په دې اساس باندې دوی په ګډو وډو روان دي او دا ګډې وډې دوی په ګټه باندې نه دي. نو دغه د نن ورځې خبرونه او لنډې تبصرې چې ما پرې وکړلې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړې. هیله ده برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو پولی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.